مځکه او اسمان الله جل شانه په قدرت ولاړ دي، الله جل شانه په حکم ولاړ دي. که د الله جل شانه حکم نه د چا پلار دا نشي درولی، د چا په طاقت کې نسته. مځکه چا پیدا کړل، اسمان چا پیدا کړي، غرونه چا پیدا کړله. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. وګوري و دیوالو ته غرو ته وګوري، د دې فکر وکا، په دې سره د الله پاک معرفت حاصلېږي. اسمان ته وګوره، مځکې ته وګوره، زما او ستا په مخ کې چې کوم حیوانات دي هغو ته وګوره، د دې په سبب باندې معرفت خدای حاصلېږي. وفي انفسکم افلا تبصرون، وخپل ځان ته وګوره زه په کوم انداز باندې جوړ کړی یم. لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم، په یو ښایسته ډانچه کې، په یو ښایسته غالب کې، په یو ښایسته شکل او صورت کې الله پاک وایي ما انسان جوړ کړی دی. خپل ځان ته وګوره، خپل اولاد ته وګوره، هر شي ته د دنیا وګوره. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقی دفتریست معرفتی کردگار. یو بلگ د درخت